په خوب کې د حج کولو تعبیر. امام ابن سیرین رحمه الله فرمایلی دي که څوک په خوب کې وویني چې هغه حج کوي نو تعبیر یې دا دی چې الله تعالی به یې حج په نصیب کړي، او که بیمار وویني چې په خوب کې حج کوي نو الله تعالی به ورته شفا ورکړي، او که قرضدار وویني چې په خوب کې حج کوي نو الله تعالی به یې قرض ورته خلاص کړي، او که مسافر وویني چې په خوب کې حج کوي نو الله تعالی به یې وطن ته سلامتیا سره واپس راولي، او که په خوب کې وویني چې حج ته تللی دی او حج یې ونه که نو تعبیر یې دا دی چې عمر به یې اوږد او کار به یې نظم سره وي.